کله چې سهار له خوبه پاڅېږئ نو دا لاندې کارونه ترسره کړئ تر څو پر پاینده راتلونکې ورځ یعنې مکمله ورځ مو نیکمرغه، خوشحاله او په زړه پورې وي او ژوند کې مو تغیرات رامنځته شي. دا چې که څه ډول چې ماشومان دنیا ته راځي، دا دنیا ته راتګ یا زیږون د دوی لپاره دا لومړی پیل وي. نو دا همدا ډول انسان هر وخت چې کله سهار له خوبه پاڅېږي نو دا سهارنۍ د دوی لپاره د ورځې پیل وي. نو باید په دې پیل په ښه کارونو سره، په مثبتو کارونو سره ترسره کړي تر څو په راتلونکې ورځ یعنې د سهار څخه وروسته ورځ یې په نیکمرغه او خوشحالۍ سره تېره شي. یو ګیلاس پاکې اوبه وڅښئ، ځکه کله چې موږ ټوله شپه خوب وکړو، له خوبه پاڅېږو، سهار زموږ په خوله کې معده کې کوم تکزین زهري مواد راجمع شوي دي، کله چې موږ اوبه وڅښو د اوبو په څښاک سره د معدې ته ځي یا په معده کې HCl راټول شوي دي، معدې ته ځي، معدې له لارې کولمو خطا د دې له لارې بهر خارجېږي. نو دا توکزین چې زموږ په وجود کې رامنځته شوي دي باید د اوبو په واسطه یې بهر کړو. نو باید یو ګلاس پاکې اوبه کم از کم د سهار د پاڅېدلو وروسته یو ګلاس پاکې اوبه وڅښئ. د دې ترڅنګ کم از کم 10 دقیقې یا 20 دقیقې حتی نیم ساعت تمرین ترسره کړئ. کله چې سهار له خوبه پاڅېږي کم از کم نیم ساعت تمرین ترسره کړي. د نیم ساعت تمرین په ترسره کولو سره د وجود ټول غړي په حرکت راځي تر څو په وجود کې منظم تغیرات رامنځته شي او منظم ډول تمرین ترسره کول مو د بدن د ښکلا او د ذهن د لا پرمختګ سبب ګرځي. د دې ترڅنګ کم از کم باید لمر ته کښېنئ، ځکه کله چې موږ خوب کوو تقریبا یوه شپه موږ لمر ته نه یو مخامخ شوي. کله چې زموږ پوستکي په سطحه باندې کوم مایکروبونه دي، هغه میکروبونه د لمر وړانګو په واسطه له منځه ځي او بیا په پوستکي کې لاندې یو ډول ماده ده، کله چې د لمر وړانګو سره مخامخ شي دا په ویټامین ډي بدلیږي چې ویټامین ډي بیا په وجود کې ځان ته مهمې وظیفې ترسره کوي. همداشان نو باید کم از کم موږ د څو دقیقو لپاره یا د لمر د شعاعو ته مخامخ شو. د دې ترڅنګ باید قرآن عظیم شان تلاوت وکړئ. کله چې موږ یو خرب د قرآن کریم تلاوت وکړو هغه ووایو په دې سره الله تعالی موږ ته 10 نیکۍ راکوي. که چیرې د قرآن عظیم شان تلاوت یعنې په ذهن دماغ مو بوج وي نو په دې وخت کې نشئ کولی، بیا د یو داسې قرآن عظیم شان ښکلي تلاوت ته غوږ ونیسئ چې په ښکلي انداز سره تلاوت شوی وي، نو هغه ته غوږ ونیسئ. د دې ترڅنګ یوه موضوع ولیکئ. نو تاسو چې کله سهار پاڅېږئ دا مو چې د ورځې لومړی وخت دی، نو باید یو موضوع ولیکئ تر څو ذهن مو فراخه شي. د یو موضوع په لیکلو سره مو ذهن فراخه کېږي. که چیرې مو هر څه سوچ نه کوئ، فکر نه کوئ، دا مو ذهن تنبل کوي. نو هره برخه کې سوچ کول، فکر کول، ژور فکر کول یا موضوع لیکل دا مو ذهن پراخه کوي. نو یو په زړه پورې لیکنه باندې یا کومه موضوع چې درته په زړه پورې په هغه باندې لیکنې وکړئ. د دې ترڅنګ مطالعه وکړئ. کوم مضمون چې تاسو ته په زړه پورې وي هغه مطالعه کړئ تر څو په ذهن مو ارام وي. د سهار په وخت کله چې د دې مطالعه کوئ ښه زده کېږي. بل د دې ترڅنګ له بد خبر څخه یا داسې خبرونو څخه چې ستاسو په ذهن باندې بد اغېزه کوي د هغه اورېدلو څخه ډډه وکړئ، ځکه سهارنۍ ستاسو د ورځې پیل دی. کله مو چې د سهار په وخت ذهن ګډوډ وي نو په دې وخت کې ستاسو ټوله ورځ ګډوډه وي. سهار باید په خوشحالۍ سره شروع کړئ تر څو پاتې ورځ مو هم خوشحاله وي. نو بدو خبرونو څخه د اورېدلو څخه ډډه وکړئ. د دې ترڅنګ د ځان لپاره یو پلان جوړ کړئ چې کوم کارونه باید په راتلونکي 4 ساعتونو کې ترسره شي، ځکه پلان جوړول د ژوند کې د تغییراتو راوستلو یوه بېلګه ده. یعنې کله چې غواړئ چې په ژوند کې تغییرات راولئ نو باید تاسو هره ورځ منظم پلان ولرئ، په هغه پلان سره مخ ته لاړ شئ. د دې ترڅنګ باید د ځان سره وعده وکړئ چې په تېرو 4 ساعتونو کې ما څه وکړل، هغه باندې فکر وکړئ چې باید که چیرې منفي کارونه مو ترسره کړي وي سوچ وکړئ چې باید دا ډول کارونه زه ترسره نه کړم. که مثبت کارونه مو ترسره کړي وي په تېرو 4 ساعتونو کې بیا سوچ وکړئ چې باید دې ته لا پرمختګ ورکړم. که څوک مو خفه کړي وي باید د هغو بخښنه وغواړم، که څوک مو خوشحاله کړي وي نور یې خوشحاله کړم. یعنې ځان سره وعده وکړئ کوم پلان چې مو د 4 ساعتونو لپاره لرئ په هغه کې به زه په صحیح ډول سره پر مخ بیایم. نو دا کارونه ترسره کړئ، انشاءالله په ژوند کې به مو لا پرمختګ، کې به مو بېساري تغییرات
رامنځته شي او لا ښکلی ښایسته او پرمختلونکی ژوند به ولرئ. نو هیله کوم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که خوښه مو وي لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ او دا ویډیو د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ. د ویډیو کتلو څخه